بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ څنګه کولای شو چې خپل کمپیوټر د پاره سکرین لاک د پاره مونږ غواړو چې یو شارټ کټ جوړ کړو. فقط په ډبل کلیک سره مونږ کولای شو چې زموږ کمپیوټر صفحه لاک شي. مونږ څنګه دغه طریقه کولای شو په کمپیوټر کې جوړ سکرین لاک د پاره مونږ شارټ کټ څنګه جوړولای شو. کچېرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نور زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه. کچېرې ویډیو ښه وه لایک مو هیر نشي، کمنټ ورسره ضروري ده. نور به د کمپیوټر د سکرین په پردې ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولای شو خپل د کمپیوټر سکرین لاک د پاره شارټ کټ جوړ کړو. دغه شارټ کټ کچېرې دغه شارټ کټ ته غواړئ جوړ کړئ، ډبل کلیک پې وکړه. کله چې ډبل کلیک وکړو موږ سره کمپیوټر سکرین لاک کېږي. سمه ده. دا شارټ کټ موږ څنګه جوړولی شو؟ ورډ ډاکومنټ خلاص کوم. دلته د دې دپاره موږ باید کوم کار وکړو؟ کریټ لاک شارټ کټ. هغې دپاره موږ اول رایټ کلیک آن ډیسټاپ باندې به رایټ کلیک وکړئ. کله چې رایټ کلیک وکړه هغې نه بعد نیو ته ځو، نیو نه بعد شارټ کټ ته ځو. شارټ کټ کې به ته ټیپ د کوډ دا کوډ به ته شارټ کټ کې ټیپ کړې. کله چې ټیپ کړه موږ سره مکمل شارټ کټ راځي. سمه ده. نیکسټ به وایي، نیکسټ نه بعد به فینش. طریقه دلته رایټ کلیک په ډیسټاپ باندې نیو ته ځو، نیو نه بعد به شارټ کټ ته ځو. شارټ کټ ته چې کله موږ راغلو زه غواړم چې دغه کوډ ته د دې څخه کاپي کړم. زه دا کوډ کاپي کوم. ګوره مکمل که چیرې ته دا کوډ یو فاصله دې غلطه ولیکله، یو کامه دې ورته ورنه کړه، یو ټکی دې ورنه کړه، یا یو ډاټ دې ورنه کړه، دا موږ سره ګوره کار نه کوي. زه تاسو ته وایم رینډل RUND_32 فاصله دغه یو ځای کې موږ سره فاصله راځي ښه، او دغه دوه ځایونو کې موږ سره ټکی راځي. 32 نه دو خواته ټکی راځي او 32 نه بیا دو خواته موږ سره ټکی راځي. سمه ده. دومره خو موږ وویلې EXE یوزر USER 32 ټکی ډل DLL کاما. دلته موږ سره کاما ده ګوره. سمه ده. مسخط متوجه اوسئ. لاک LOCK ورک WORK سټیشن STATION سټیشن. کله چې دا ولیکې دې نه بعد به ته په نیکسټ ووهې. دا کوډ ګوره مکمل تاسو وګورئ. که چیرې یو ځای کې تاسو یو حروف پرېښود موږ سره کوډ کار نه کوي. ګوره سمه ده. نیکسټ ووهې. نیکسټ نه بعد به ته دلته نوم ورته ورکړې لاک. لاک د چې ورکړه خلاص. لاک موږ سره صحیح دی. فینش به ووهې. دا وګوره مخکې چې موږ کوم شارټ کټ چې جوړولی لږ رنګ به یې موږ سره تغیر و. دې موږ سره مکمل دغه صاف راغلی دی. دې زه غواړم چې دې ته آیکان چینج کړم. پراپرټي ته راځو. پراپرټي نه بعد چینج آیکان. کله د چینج آیکان ووهه دلته موږ سره ګوره آیکان یې نښې ګوره ښه. دلته موږ سره آیکان یې نښې. که غواړو اوس موږ سره دلته آیکانو لیست راشي موږ چېرته ځو؟ که چیرې ستاسو کمپیوټر کې دا حالت ورسره کیدی شي وښیي. سمه ده. مونږ ګورو چې کوم ډرایو کې زمونږ وینډوز انسټاله ده. زما وینډوز په C کې انسټاله ده. ګورې ما سره C کې انسټاله ده. وینډوز ته ځو. دې طریقه ګوره ته لاړ شه. سمه ده. وګوره کله چې مونږ دلته راغلو سیسټم 32 ته 32 نه بعد به دغلته یو آیکان ته مکمل مشخص کړئ. لاندې راشه مونږ سره آیکان یې شته. دغې ځینې آیکان ووهه مونږ سره دلته لیست راځي ښه. کله چې لیست راغی دغه لیست کې به موږ سره دا د چیش په باره کې سکرین لاک. سکرین لاک دپاره موږ کوم شارټ کټ دغه صحیح دی. کلیګانې موږ سره صحیح دی. اوکې به ووهئ. اوکې نه بعد به اپلای ووهئ. اپلای نه بعد اوکې. موږ سره د کمپیوټر سکرین لاک شارټ کټ موږ جوړ کړو. دې شارټ کټ چې موږ سره ده وینډوز L باندې هم ته کولی شئ، او ته کولی شئ چې په دغې طریقې هم ته خپل کمپیوټر ته سکرین لاک جوړ کړئ. که چیرې کومه پوښتنه تاسو لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. ښه ورځ ولرئ. خدای پاک.